افغانستان تل د داخلي کړکېچونو او جنګونو ښکار شوی ده. د افغانستان وزارت خارجه د 11 په دې خوا شمالي ټلوالې په لاس کې پرته وه. هغه و چې ګډوډ بې سواده بې تجربه خلک یې ګمارلي وو چې تر اوسه ونه توانېدل چې خارجي پانګوانو ته عنایت ورکړي تر څو افغانستان کې پانګونه وکړي. خارجان دې ته وهڅوي چې افغانستان کې تفریحي پارکونه، مکتبونه او تر ټولو مهم او اشد کار چې شفاخانې او پانتونونه دي وی هڅوي او جوړې کړي، خو ونه توانېدل. ملګرو د افغانستان اجرایي ریاست یو ځل بیا د بهرنیو چارو وزارت باندې توندې او سختې نیوکې وکړې او اشرف غني باندې یې تورونه ولګول. ملګرو ویډیو تر پای وګوره چې اجرایي ریاست څه وایي، ولې غوسه ده. لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د ګډ حکومت اجرایي ریاست د ارګ په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو تر نامه لاندې په قومي تصفیه اخته دی. سلام وطندار د اجرایي ریاست وایاند امید مسیم له خولې لیکلې په بهرنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو تر نامه لاندې غني په قومي تصفیه د پوښتنې وړ ده. اجرایي ریاست وروسته له هغه د غبرګون ښیي چې څو ورځې وړاندې د تلو نیوز د اسنادو په خپرولو سره څرګنده کړه چې اشرف غني ټولو نږدې کسانو د هیواد په استازیتوب باندې په بهر کې ګمارل شوي دي. دغه ګمارنو له مخې سلیمان کاکړ د هند په حیدرآباد کې جنرال کونسل، د ولسمشر سکتر مختار په کاناډا کې سفیر، د هرات پخوانی والي آصف رحیمي په هایلند کې سفیر، د کندهار پخوانی والي همایون عزیزي په فرانسه کې سفیر، د کورنیو چارو وزارت پخوانی مرستیال مسعود عزیزي په دوبۍ کې جنرال کونسل، عبدالهدي نجرابي د جرمني په مونشن کې د جنرال کونسل، ظاهر اکبر په تاجکستان کې د افغانستان سفیر، ویس هدایت په کاناډا کې د افغان سفارت مستشار او سهیل هدایت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د سفیر د مستشار په توګه ګمارل شوي. بل لوري ته د اشرف غني پخوانی حقوقي سلاکار عبدالله محمدي هم د ارګ دا ګام ناسم بولي او په خبره یې که وضعیت همداسې روان وي خلک به یو ځل بیا د بې عدالتیو په وړاندې ودرېږي. دوستانو که چیرته مو ویډیو خوښه شوي نو لایک او شیر کړئ. که غواړئ له تازه او دقیقو معلوماتو خبر شئ نو زموږ چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. نور مو په پاک رب سپارم. الله مل شه، خو وخت درته غواړم.